سره ته وایې دا پوډر په اسانه ملوي په ګرانه ملوي؟ یاره جي دا خو دغه تقریبا 250 روپۍ نیم ګرامې ورکوي، نیم ګرام ګرامې ښه. او 250 بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو یو واره بیا تاسو به درانه خدمت کې حاضر یو. نن به موږ تاسو سره د یو داسې انسان تعارف کوو کوم چې د پوډر ښکار شوی دی. ضلعي انتظامیه هم دعوې کوي چې مونږ ټکانې ختمې کړې، مونږ اف ای آر یې وکړې، 3 MPO ګانې مو کړې، مونږ خلک په دغه کې ونیول، په ډرګس کې منشیات کې ونیول. خو د بده مرغه یو طرف ته حکومتي دعوې دي او بل طرف ته د مشر ته وګوره، زما د پلار په عمر کې ما سره ولاړ دی، دی هم د پوډر ښکار شوی دی. نو راځئ د ده نه تپوس وکړو چې دی د کوم ځای دی او دی څنګه د پوډر ښکار شو. ستا نوم څه دی؟ زما خو جناب فضل الرحمن نوم دی. فضل الرحمن نوم دی. او د کوم ځای یې؟ زه وجي د پلون او باډېرۍ یم. پلون او باډېرۍ. او د څو عمر به دې څونه؟ یاره عمر به مې دغه تقریبا 4 شپېته 15 شپېته. ښه دي ښه. او دا ټول بچي دې شته؟ واده دې کړی؟ او واده خو مې کړی، 3 ویاړې مې دي او یو لوی مې واده شوې ده، 10 مې پاس کړی دی. او نشره څونه وخت راکړي؟ 10 مې پاس کړی، 2 پیرې ترجمه کړې ده او یوه بله دویمه لور چې ده نشه خو تقریبا 40 کاله وشو. ښه 40 کاله وشو؟ نه داسې خو د سلاوله خو مې نسوار شروع کړي، بیا سیګرټ، بیا چرس، بیا داسې پسې ځه نو یو ګولۍ ارام سکون خوشحالي ده د بوج دپاره. واده به میم ستا ایس وخي که پوډر وه؟ یاره زما خو ایس ما یو نشه نه ده پاتې شوي، ټولې نشې ما کړي دي. نو ایس ته کومه خوښه یې؟ لکه ته ذاتي طور کومه خوښه؟ یاره شرابونه مې بیا ایس خوښ دي. شرابونه دې ایس خوښ دي؟ او شراب مې بیا ماخوستان کې په ارام وخت کې او غرمه کې بیا په ارام وخت کې شراب وخت او سکري مې دي اصلي کجوري والا وسکي والا. دا زموږ سره فضل الرحمن ماما کوم چې د پوډرو کار شوی دی، دا خبرې هم تاسو واورېدې. یو طرف ته حکومتي دعوې دي چې یاره مونږ پوډر ختم کړه، ایس هم ختم کړه، د هغې ټکانې هم ختمې کړې. او د بده مرغه چې دې ته وګورو دا د هغې زنده مثال دی. حکومتي وخت ته زموږ دا اپیل دی چې یاره د دې خلکو باندې دې رحم وکړی شي.